پېښور کې یو درزي له یوې ښځې سره په خپل دوکان کې بدکاري کړې ده. ویډیو یې ترې جوړه کړې ده او بیا یې همدا ویډیو په سوشل میډیا اپلوډ کړې ده چې ډیره زیاته وایرل شوې ده. موږ ته هم ډیرو زیاتو ملګرو میسیجونه کړي وو چې د همدې ټیلر لوسه او بربنډه ویډیو موږ ته راپیدا کړه او له موږ سره یې شیر کړه. ملګرو موږ ته هم د همدغه ټیلر ویډیو یو ملګري اوس راولېږله، نو غوښتل مو چې دلته له تاسو سره شریکه کړم. که تاسو غواړئ چې د همدغه ټیلر دغه پوره لوسه او بربنډه ویډیو وګورئ او په اړه یې پوه شئ چې دا یې څنګه وایرل کړې ده، نو په ویډیو کې را سره تر پایه پاتې شئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې معاشره نن سبا ډېر غلط سایټ ته روانه ده. د سوشل میډیا ټیک ټاک، فیسبوک او یوټیوب دور دی چې د همدې ټیک ټاک په وجه زموږ او ستاسو د پښتنو تورسرو او پښتنو پیغلو عزتونه پیمال شول او په شرمونو وشرمېدل. پخوا به پښتنو پیغلو همیشه دا کوشش کول چې چیرته د درزیتوب کار زده کړي او د خپل کورنۍ د ښځو جامې وګنډي. خو نن سبا همغه ټیم دوی په ټیک ټاک او فیسبوک تیروي، د درزیتوب کار نه زده کوي او خپلې جامې بازار ته درزیانو ته وړي. بازار کې په درزیانو جامې ګنډي او همغه درزیان هم د ناپ اخیستلو په وخت کې د دوی په بدن لاسونه وهي او بیا همدغو جنکیو او ښځو ته خپل نمبرونه ورکوي چې د خپلو جامو تپوس مو کوئ. همداسې نمبرونه اکسچینج کوي چې بیا په پایله کې یو بل سره یارانې او ملګرتیاوې جوړوي چې د همدغو یارانو او ملګرتیاو په نتیجه کې چې دغه د اوس تازه د پېښور ښار په صدر بازار کې یو ټیلر له یوې ښځې سره په خپل دوکان کې همدا غلط کار کړی دی. د دوی دغه لوسه او بربنډه ویډیو اوس په سوشل میډیا اپلوډ شوې ده. له موږ نه هم ډیرو ملګرو د همدې ویډیو غوښتنه کړې وه چې همدا ویډیو موږ ته راپیدا کړه او له موږ سره یې شریکه کړه. ملګرو موږ هم دغه ویډیو اوس راپیدا کړې ده. که کوم ملګری هم غواړي چې همدا ویډیو ګوري نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ. موږ به د همدغه ټیلر له همدې ښځې سره پوره لوسه او بربنډه ویډیو له تاسو سره شریکه کړو. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لو یو بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.